السلام علیکم دوستانو، تاسو یو نوی ویډیو کې ښه راغلاست. وایم او هیله لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست. راځئ چې نن تاسې سره د چرګ د غوښې نه جوړ شوی پیزا جوړولو طریقه شریک کړم. که مې یو ځل پیزا په دا طریقه جوړه کړله نو مطمئن یم چې هر وخت به یې کور کې جوړ کړئ او د بازار پیزا به مو بیخي هیر شي. د دې ریسیپي دپاره به اول وړۍ جوړ کړئ چې بیا هغه وخت اړتیا لري چې ورسیږي. نو د وړو دپاره به یې اول یو کاسه کې 3 پیالې نورمال د غنمو اوړه چې ډوډۍ پخول دپاره کاروئ هماغه واچوئ. دا 3 پیالې تقریبا 250 ګرامه کیږي. ورپسې به یوه نیمه وړه قاشقه یا هم د ضرورت په اندازه مالګه، 2 غټې قاشقې په اندازه غوړي، نیمه دانه خمیره چې 10 ګرامه کیږي. دا به لږ نیم ګرم اوبو کې ښه حل او بیا به یې وړو کې ور اضافه کړئ. تاسې کولی شئ وچه خمیره هم پکې وکاروئ. بیا به وار په وار نیم ګرم اوبه پکې ور اضافه کړئ او نرم اوړه وغږئ. اوبه به یودم پکې نه اچوئ چې بیا اوړه بیخي ړنګ نشي. د ضرورت په اندازه پکې ورګډوئ. اوړه باید نه ډېر کلک وي او نه دومره ړنګ وي چې لاسونو پورې ونښلي. تاسې لیدلی شئ اوړه باید په دغه رقم وغږئ او بیا به یو پلاستیک ترې راتاو کړئ او تقریبا یو ساعت دپاره او یا هم تر هغه یو ګرم ځای کې کیږدئ چې ښه صحیح ورسیږي او تقریبا 2 یا 3 برابره شي. تر هغې به بیا د چرګ غوښه ورته سور کړئ چې اول به تقریبا 200 ګرام د چرګ بغیر د هډوکي غوښه واخلئ او 4 کونجه وړوکې ټوټه کړئ. ورپسې به یو کړاهي په منقل کیږدئ او تقریبا 2 غټې قاشق غوړي به پکې واچوئ او لږ سربی کړئ. بیا به دا غوښه هم پکې واچوئ، لږ به یې سره کړئ. ورپسې به نیمه وړه قاشقه مالګه، نیمه وړه قاشقه د هوږې پوډر، نیمه وړه قاشقه سور مرچکو پوډر او نیمه وړه قاشقه تور مرچ به هم پرې واچوئ. بیا به یې ښه سره ګډ کړئ. دا بیا تقریبا 15 دقیقو دپاره سره کړئ. ډېر سره کولو ته اړتیا نشته ځکه چې بیا وروسته داش کې پخیږي، همدومره کافي ده. غوښه مو چې 15 دقیقو دپاره سره کړله بیا به یې وباسئ او یو څنګ ته به یې کیږدئ. یو ساعت وروسته به مو اوړه هم ښه صحیح رسېدلی وي. نو بیا به پلاستیک یې د سر نه لرې کړئ او 2 یو برابر پیړۍ جوړې کړئ. د دې 3 پیالې اوړه نه ما 2 دانې غټ پیزاوې جوړې کړلې. که چیرې تاسې وړې پیزاوې جوړوئ نو بیا به ترې 3 دانې جوړې شي. پیړۍ مو چې جوړې کړلې بیا به یو ټوټه پرې واچوئ او دوباره به یې یو څو دقیقو دپاره یې پرېږدئ چې لږ ځان ونیسي او تر هغې به داش هم تیار چالان کړئ چې ښه ګرم شي. ورپسې به د پیزا دپاره د رومیانو ساس جوړ کړئ. یو قوطي دغه رومیان چې 400 ګرام وزن لري دې نه به 350 ګرامه یو لوښي کې واچوئ. ورپسې به تقریبا 2 غټې قاشقه په اندازه کیچپ هم پکې واچوئ. بیا به یوه پلې هوږه، یوه وړه قاشقه مالګه، یوه وړه قاشقه اورېګانو چې دا یو ایټالیایي مساله ده، دې سره پیزا ډېره خوندوره راځي، او نیمه وړه قاشقه تور مرچ هم پکې واچوئ. بیا به دا ټول مواد ښه سره مکس کړئ چې ښه صحیح حل شي. د پیزا په سر اچولو دپاره ما دلته لږ دولمه مرچ، لږ پیاز میده کړل، لږ جوار او زیتون هم پرې اچوم. تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په مطابق هر څه چې غواړئ هماغه پرې واچوئ او یا همدا مواد چې ما کارولي همدا وکاروئ. دا ټول مواد به تیار آماده کړئ او یې څنګ ته یې کیږدئ. بیا به شروع وکړئ چې پیزا تیاره کړئ. یوه دانه پیړۍ راواخلئ او ښه صحیح هوار کړئ. بیا به د پیزا پخولو دپاره مو چې هر یو لوښی خوښ کړی وي هغې په سر یې واچوئ او ښه صحیح هوار و آماده کړئ. ورپسې به یو پنجې په مرسته سوري پرې جوړ کړئ. بیا به د رومیانو ساس مو چې جوړ کړی و هغه به د خپلې خوښې په اندازه پرې واچوئ او ښه صحیح هوار کړئ. دوستان د پیزا په سر دا کوم مواد چې اچول کېږي د دې څه خاص مقدار تعین نه دی. تاسې کولی شئ د خپلې خوښې په اندازه پرې کم یا زیات واچوئ. ورپسې به د پیزا پنیر پرې واچوئ. پنیر تاسې کولی شئ د خپلې خوښې پرې واچوئ. زه عموما موزارella کاروم ځکه چې دې سره پیزا ډېره خوندوره او مزهداره راځي. پنیر نه به لږ اوس پرې واچوئ، لږ به وروسته. بیا به چرګ هم په سر یې واچوئ. چرګ به مکمل پیزا باندې تقسیم کړئ چې هر طرف ته یې ورسیږي. بیا به دولمه مرچ، پیاز، جوار او زیتون هم د خپلې خوښې په اندازه پرې واچوئ. ورپسې به پرې دوباره لږ پنیر واچوئ چې یو پیزا باندې چې تقریبا 40 سانتي متره دی زه 200 ګرامه پنیر اچوم.
البته یو ځل بیا هم یادونه وکړم چې دا ټول مواد تاسې د خپلې خوښې په اندازه پرې اچولی شئ. په آخر کې به لږه مالګه او لږ اورېګانو پرې ودوړوئ. بیا به دا پیزا تیار ګرم شوي داش کې 250 درجو کې تقریبا 15 نه تر 20 دقیقې پورې او یا هم تر هغه یې داش کې کېږدئ چې ښه صحیح پخه شي. دا هم د دې خوندورې پیزا فاینل لوک. اوس یې کولی شئ ټوټه او نوشي جان کړئ. دوستانو هیله ده چې د پیزا د خوندورو ریسیپي مو خوښه شوې وي او د دې ویډیو په مرسته دا ریسیپي جوړ او خوند ترې واخلئ. دا ویډیو لایک کړئ، خپل دوستانو سره یې شریک کړئ او که زما چینل مو تر اوسه سبسکرایب کړی نه وي نو سبسکرایب هم کړئ.